بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروټیک پنځمه ویډیو. تیره ویډیو مو تاسو یعنی بریچ موضوع ویلم. نن خبره چې ده د مایکروټیک upgrading OS خواته ځو او په همدې طریقه که وخت پیدا شو نو راوټر بورډ هم اپګریډ کوو. لار بشي مایکروټیکس ته یعنی وین باکس ته. وین باکس نه بعد چې ده مونږ ځو یا غواړو چې د دې چې ده دغه کوم سافټویر چې ده د مایکروټیک خپل بلټن غواړم چې دا اپګریډ کړي. مایکروټیک کمپنی والا د دې سافټویر هر میاشت دو میاشت د هر مایکروټیک دغه او اس اچي مونږ سره اپګریډ کوي مونږ سره. یعنی زه غواړم چې یا زما داسې فکر وکړي اکثریت نیو کمرز چې دي یعنی مطلب زمونږ د دې اپګریډ د دې او اس نه څه شي د ستا مایکروټیک د اکثر ټیم جام کیږي یا اکثر فنکشن ته کار کې آغا نه امپلیمنٹ کیږي. یعنی اکثریت چې دغه مایکروټیک کې اکثر کارونه چې ده کار نه کوي یا سافټویر د جام کیږي یا مایکروټیک د جام کیږي. لکه څنګه چې مونږ سره یو کمپیوټر کې مونږ فرش وینډو انسټالو نو هغه فرش وینډو مونږ سره داسې کار کوي یعنی ښه صحیح وکله چې دغه وینډوز لږ ذره ذره شي نو هغې نه بعد چې دی مونږ سره دغه وینډو چې دی زمونږ هغه څه کار نه کوي چې څنګه مونږه فرش وینډو زمونږ یعنی انسټال کړی اوس. یا یو بل اگزامپل یوه چې دی ځوان هالک ده هغه چې دی مونږ سره چې هر خواته یې ځغلی هر خواته یې لیږي هر څه چې ور باندې حکم کې نو په فاز باندې کار کوي ځوان وي. یوه چې کله دا عمر وخوري یعنی تقریبا عمر ډیره شي بوډا شي نو هغه چې دی بیا هغه څه رفتار هغه څه کارونه هغه څیزونه چې دا ځوان کولی شي نو دغه بوډا یعنی کولی بیا نشي. نو زم غواړم چې دغه مایکروټیک دغه او اس چې دی څه وکړمه اپګریډ کړم. نو د اپګریډ دپاره چې دی مونږ ځو چیرته سیسټم ته. سیسټم نه بعد چې دی بیا راځو پیکیجز ته. پیکیج نه بعد چې دی راځو دلته چې دی چیک فور د اپډیټس. خو فکر د وسی چې ستا مایکروټیک کې باید نت وسی. که مایکروټیک کې د نت نه وي نو بیا دا مونږ اپګریډ کولی نشو. نت پکې څنګه راځي هغه سیټینګونه ما تاسو ته تیره ویډیو کې ویلی دی. اوس زما هم چې دی یعنی انټرنیټ موجود دی مونږ سره. زما چیرته چیک فور اپډیټس په دې کلیک کوم. زما زور ورجن یعنی دغه ده او لیټس ورجن چې دی نن سبا چې دی هغه کوم یو دی مونږ سره یعنی 6.48.1. فکر دی یو بل څه ته هم وسی زیاتره ټیم چې دا نت دی کمزوره وسی نو هغه چې دی بیا مونږ سره لږ په سخت باندې کار کوي. او دا مهمه نه ده چې مونږه خامخا زمونږ مایکروټیک کې باید نت وسی. که چیرته ستا موبایل کې دغه نت تیز وسی تو کولی شي چې هیڅ مایکروټیک یعنی په مایکروټیک کې چې نت وسی او که نه وسی پروا نه کوي نو ته د موبایل د لارې نه هم کولی شي چې دې سافټویر څه وکړي یعنی اپګریډ کړي. یعنی نیو ورژن مونږ ته څه شی شو اویلیبل شو. هغه فیسیلیټي چې په دې نیو ورژن کې ده هغه دې کې
مایکروټیک خپل چې کوم تاسو خریداري کوئ هغه پکې دومره خاص یعنی نه وي لار بشه څه وو کې ډاونلوډ ان انسټال ډاونلوډ یعنی هم ډاونلوډ کا و هم چې د ماته انسټال کچیر ته چې نه زه اوس ډاونلوډ کا بیا وروسته ز انسټالوم هغه سم کولای شي نو راشه چیرته ډاونلوډ و انسټال خواته زه غواړم چې د دې هغه څه وکړم اپګریډ خو فکر د اوسې چې دا لږ زره ډېر یعنی وخت ډېر نیسي ډاونلوډینګ شروع کیږي زما لږ زره دغه افغانستان کې چې د نت لږ کمزوره ده نو د دې په وجه باندې چې د لږ زره هغه ډېر هغه کې یعنی وخت ډېر نیسي او زمونږ نت هم چې د لږ کمزوره ده 1512 کیبي ده نو انتظار ورته وباسو دا چې د مونږ سره تر 100% پورې کمپلیټ کی کله چې کمپلیټ شو نو هغه نه بعد مونږ پویګو چې زمونږ دغه سافټویر څه شو اپګریډ شو د مایکروټیک دغه سافټویر د او اس چې د اپګریډ شو چې کله دا 100% د کمپلیټ شي نو ته بیا بس کې بیا به سیستم ته ځې سیستم نه بعد به دا سو کې ریبوټ وکړي زه دا ویډیو لږ زره پاس کوم ځکه چې دا مونږ سره تقریبا یو ساعت خوشا کې نټم کمزوره ده بیا هم درته ویم خوشا کې اخلي نو تقریبا چې دا کله چې دا کمپلیټ شو یعنی ختم شو هغه نه بعد چې دا په خیر بیا بس شي کو ویډیو چې دا یعنی پرمخ خام دا مونږ سره چې دا سٹارټ شو یعنی شروع شو تقریبا دیلا لیک انتظارم پکار ده وخت لیک زره ډیر نسی او کله چې موږ سره دا کمپلیټ شي نور پدې کې سنسته ده هغه نه بعد چې د تبسی شي کې تو بدار اواله او بیا به ریسټارټ به کی زمونږ چې د داسې شی شو کمپلیټ شو ډاونلوډ شو خپل هغه کېږي ډسکنیکټ یعنی دا مونږ سره د دې د او اس اپګریډ کول اوس دې نه بعد چې مو تاسو وایو د دې یعنی راوټر بوټ اپګریډ کول یوازې دا نه ده چې دا د او اس د اپګریډ کو نور چې د هم داسې پرېږ دی نه د دې بوټ به ته هم اپګریډ کړي ها زو چیرته ریکنیکټ کیږو دا څنګه چې تاسو بیا چې د پدې کې لکه نور ختم شو دا کینسل دا هم کینسل اوس د دې بوټ په لوري زو یعنی بوټ ټایم چې د چې تلل د پاره سیستم ته بزو سیستم کې چې د بوټ راوټر بوټ ته زو راوټر بوټ نه بعد چې د سبو کې رابشه اپګریډ اغی چې د یعنی چیرته بزې دلته اپګریډ باندې کلیک کو اول باغه ډاونلوډ کې بیا به ته دا اپګریډ کوي اغه نه بعد چې د بیا یس بٹن ته زو ها وای چې تر سټیمه پور ریسټارټ شوی نیو دا غنی کې پروانه کوي اوکے بای کې اوکے نه بعد بیا بلار بشي سیستم ته سیستم نه بعد چې د بیا ریبوټ بای دا مانولی ګول ریبوټینګ کیږي یعنی د دې مونږ سره چې دغه سافټویر او د دې دغه راوټر بوټ یعنی دواره څه شو مونږ سره اپډیټ شو تر اوسه نه ده لګېدلی زه دې سره خوا کې چې دغه مایکروټیک اغیلم ویب سایټ ته داخلېږو یعنی دې نه بعد زموږ موضوع چې ده هاو ټو انسټال مور پیکیجز یعنی اکثریت پیکیجونه دي دې دپاره زه مدلې او څه ورته وایم چې mikrotik.com انټر مې کړم
اخو مونږ سره وشو. ها مطلب مې دې ځل چې د څه شی دی، مطلب مې دې ځل دی یعنی زه غواړم چې ځینې پیکیجونه هغه کوم ډاونلوډ کړم. ولې زمونږ مخکې چې د ځینې پیکیجونو ته بیا ضرورت پیښیږي، لکه مو تاسو چې کله بیا دغه هاټ سپاټ کوو، هاټ سپاټ نو هغې دپاره مونږ سره یوه پیکیج دی، هغه پیکیج باید مونږ سره وسي. آی پی ورژن 6 دپاره پیکیج پکار دی، یعنی مختلف پیکیجونه زمونږ پکار دی. ان ټي پی دپاره پیکیج پکار دی، مختلف پیکیجونه مونږ سره یعنی باید وسي. ولې تیار د دې پیکیج طریقه ته هم وښیم چې دا پیکیج څنګه ډاونلوډ کیږي، څنګه په راوټر کې اچول کیږي. بیا چې سبا ورځ مو تاسو چې دی یعنی هاټ سپاټ ته ځو یا داسې نور څه موضوعګانو ته ځو، ان ټي پی ته ځو، نو هغې دپاره چې دی بیا ضرورت د دې سایټ ونه اوسي، یعنی تیار ډاونلوډ اوسي مونږ سره دا به ښه راشي. سافټویر چې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ چیرته به ځئ سافټویر ته، اول دغه هغه درته وښیم، باید دا مې ته اول ورځ کې ښودله، خو خیر بر صورت دغه وین بوکس ډاونلوډ کولو طریقه، وین بوکس ډاونلوډ کولو طریقه لار به چې چیرته سافټویر باندې چې د کله کلیک ګوره دلته مونږ سره وین بوکس شته دی. ما تاسو ته هغه ورځ هم ویلی و په دې کلیک کا کوم یو وین بوکس غواړئ، وینډو د 64 بیټ دی که 32 بیټس دی، یعنی خپل وینډوز ته ګوره هغې نه بعد دا کار وکړي. 32 بیټ مې پکار دی، کلیک کا ډاونلوډینګ خپله شروع کیږي. ښه زه دې نه بعد چې دی چیرې ځو پیکیج ډاونلوډ کولو طریقې ته ځو. دلته چې دی ډېره فکر هم وسي چې ستا دغه مایکروټیک چې دی کوم یو هغه دی، یعنی دلته مونږ سره مختلف مایکروټیکونه دي. ما چې زما مایکروټیک چې دی مونږ سره MIPSBE دی. ګوره کله چې تاسو وین بوکس کولاوئ نو دلته چې دی نوم یې خپله په دې قوس کې وي. که چېرته دا نه ده چې یعنې زه نه وایم چې مثال چې دی تاسو هم دا یو قسم مایکروټیک والی، یعنې ما چې څه اخیستی ده تاسو باید همدغه والی، نه. ما خو ته اول ورځ کې ویله چې مونږ سره قسم قسم مایکروټیکونه دي، ارزان هم شته، قیمت هم شته، مختلف یعنی مونږ سره مایکروټیک دي، مختلف دي. خو فکر موسی چې ما تاسو ته هم ویلو چې د ټولو مونږ سره مونږ سره چې دغه سیټ اپ چې د ټولو مونږ سره یو سیټ اپ دي، دا سیټ اپ د ټولو یو سیټ اپ دي. که چیرته غواړئ چې پیکیج یعنی ډاونلوډ کې نو دلته چې دی اول دغه مایکروټیک هغه دی وګوره چې دا کوم یو دی مونږ سره. اوس زما چې دی MIPSBE دی، زه به راځم دغه ځای کې چې دی څه کوم هغه به پیدا کوم، لکه دا چې دی مونږ سره. بیا راځم دلته چې دی څه کوم ورته پیکیج یار یو باندې کلیک کړئ، څه مشکل پکې نه پروزي، یعنی څه خبره پکې نشته ده. راشه څه وکړه کلیک کړه، پیکیج فولډر ته ډاونلوډ کیږي. زه دلته چې دی پیکیج هغه ډاونلوډ کړو، دغه دی مونږ سره یعنې ماډل دی هغه دی وګوره د مایکروټیک دی چې کوم ماډل دی، یو دا ماډل وي، یو دا ماډل وي، یو دا ماډلس وي. په همدې طریقه چې دی مختلف ماډلونه دي، خو خپل د مایکروټیک دغه ماډل وګوره او هغې نه بعد چې دی دغه ایکسټرا پیکیج چې دی یا په دې باندې څه وکړه یعنې کلیک کړه. پیکیج مونږ سره ډاونلوډ شوه، ډاونلوډینګ روان دی رښتیا، او وین بوکس خو مونږ سره وشو. یعنی که چېرته غواړئ چې دغه وین بوکس څخه استفاده وکړئ ډاونلوډ ته لاړ شه. وین بوکس د دغه دی 32 بیټ دی، 64 بیټ دی، هغه نور ستاسو خپله کار دی. خیر ما سره شته دې خاطر او رایټ مې نه کړه ته. بل چې دی مونږ سره پیکیجز دي، آل پیکیجز په نامه. 15 MB دی، وخت به لږ اخلي، خیر انتظار به وباسو. ښه پیکیج چې دی مونږ سره هم چنان څه شی شوه، یعنی ډاونلوډینګ یې وشوه، کمپلیټ شوه. که نور څه دی په کار وي دغه سایټ ته لاړ شئ، مایکروټیک سایټ ته. ښه یوه پیکیج څنګه انسټالولی شي، ډاونلوډ ته ځو، پیکیج فولډر را اخلو. فکر کوم ما مخکې چېرته یو ځل مخکې مې
ډاونلوډ کړی به وي خیر پروا نه کوي راځم دلې نه بعد چې دی څه کوم دغه پیکج فولډرز کولاوم دا موږ سره مختلف پیکجونه دي لکه دلته موږ سره پی د پاره ده په همدې طریقه ان ټي پی پکې شته ام پی ایل اس پکې شته په همدې طریقه راوټینګ پکې شته د موږ سره یعنی مختلف دي موږ سره وایرلس شته ده لار بشي دلې دا لیک سایز درته ورکوټ کوم پیکج څنګه انسټالیږي آسان طریقه ده را بشي چیرته تبه سیستم ته بځي سیستم نه بعد چې د چیرته بځي یعنی پیکج ته بځي او اغه نه بعد چې د اوس ما سره چې د پکار د لکه سرور منیجرز د عالم دلته یې اچوم هر پیکج د چې پکار وس هر پیکج چې ستا پکار وس تر اوسه بوره نه شو خدا ته بری بوت کې یو څه د هر څه پیکج چې تعالی پکاري خالی را واخله او دلته یې سوکا یعنی پټ یعنی واچ چې کله د هغه کو لکه هاټ سپاټ می پکار د راواله دلته یې واچ هر یو د چې پکار وي خالی را واخلی او دلته څه کاوه اچول دا تر هغه ټیمه پورې کار نه کوي تر څه ټیمه پورې چې تا دا ریبوټ کړی ونه وس چې کله تاسو دا ریبوټ کوي هغې نه بعد چې دا پیکج چې دی خپله څه کېږي موږ سره خپله اټومیټک یعنی انسټالیږي ریسټارټ مې وواله نن دته چې دا یو بل طریقه هم خیمه چې څنګه کولی شي که چیرې تاسو سره دغه وین بوکس نه وي لکه ما سره دا وین بوکس نشته زه غواړم چې مایکروټک سیټ اپ ته لاړ شم یو ځای کې زه ولاړ یم چې هلته وین بوکس ما سره نشته نه به فلش کې شته نه به بل ځای کې او زه سیټ اپ ته تلل غواړم او غواړم چې دغه مینو کې لږ زره کار وکړي یعنی مونږ چې دغه مایکروټک سیټ اپ ته په دوه طریقو تللی شو یو طریقه چې د مونږ سره دغه وین بوکس ده او بل طریقه چې د مونږ سره مونږ سره ترو براوزرز دي خو د هر څه نه مخکې اول باید تعالی دا پته وسی ادرس ته ځو چې مونږ آی پی ادرس ورکړو 13 ویډیو کې مو تاسو آی پی ورکړو د مایکروټک یعنی یو بریچ هم جوړ کړو 10001 ده نو لار بشه چیرته یعنی خپل پی سی ته ولاړ شي یعنی خپل دغه لینکارډ یو کمپیوټر وسره کنیکټ کا 4 پورت سره کنیکټ پروا نه کوي دلته راځو ګینه زمونږ دغه تیار ډي سی پی مشته کا فکر موسی مونږ ډي سی پی لرو تیار نو دلې راځم اسو کوم ورته براوزر ته ځم او براوزر کې بس شي کو ورته یا دلې زو یا انټرنیټ ایکسپلورر ته زو یا خبره ده مقصد براوزر د سره وسی دلې راځو داغه مایکروټک خپل مایکروټک د چسی شه ده داغه سبو کې آی پی ادرس بواچه انټر وای او بیا غینه بعد چې د یوزر نیم څه شه د اډمن پاسورډ مونږ ورکړو 13 ویډیو کې یو 2 3 4 5 پوریو فکر کوم کې 5 سالوره پوریو ګوره اول تاسو ته کویک سیټ اپ سره راغلو یعنی دلته چې دا ګوره مونږه کولای شو چې اماغه کارونه خپل پر مخويس لکه انټرفیس کې کار کول غواړي بریج کې کار کول غواړي په همدې طریقه آی پی کې کار کول غواړي په همدې طریقه مونږ سره چې د آی پی کې چې د مونږ سره ادرس کې کار کول غواړي چې کول غواړي هغه ته کولای شي زه غواړم چې یو بل ادرس سیټ کوم دلته راشه ادرس ته او بیا راشه دلته چې د آی پی ته لکه 20.0.0. مثال 1 بریج ته ورکې کوم پورت ته ورکې اما هغه شی ده نور پکې څه کم هغه پکې نشته ده هغې نه بعد اپلای به کې اوکې به کې یا وایرلس خواته ځې غواړې چې دی دې له هغه سیټ کې لکه نوم موم او دا شیان چینجز مینجز کول غواړې ای پی بریج دی مونږ سره ایراساف نوم دی مونږ سره اما هغه اپشنې دي خو صرف لږ زره هغه دي ډیزاین لږ مختلف دی یعنی دا مونږ سره چې د مایکروټک بل ویډیو نو ان شاء الله بل ویډیو کې چې د په قرار مو تاسو زو دغه د بینډویث منیجمنت خواته زو نیټ کمول زیاتول خواته زو کاسته نتورک اول خواته زو په قرار زو